بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې ما مخکې و موبایلو ته سروزونه فلمونه او ډرامې او دا شیان ور اچوله او اوس مې توبه کښلې ده، نو آیا هغه ګناه چې خلک یې ګوري اوس هم ماته میلاویږي او که به نه میلاویږي؟ د تعلیم الاسلام د ادارې لخوا وړاندې کیږي. ستاسو د پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب. د دې څه مخکې چې دا مسله درته ښکاره کړو، لږ د دې مسلې وضاحت وکړو. مخکې هم موږ په تفصیل سره دا مسله ښکاره کړې وله چې کوم خلک و موبایلو ته فلمونه او ډرامې سروزونه وراچوي، د دې نفقه حلاله نه ده، حرامه ده. یو خو دا چې دی خپل نس ته اور او سکروټې ور اچوي، بل دا چې د معاشره ټوله تباه کړله. الله جل شانو فرمایي ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، چې یو د بل په ګناه سره مدد مه کوئ. معاشره ټوله خرابه کړله، معاشره ټوله تباه کړله. سړی چې یو حرام کار وکړي هغه خو هغه حرامي، یو داسې متعدي حرام کار چې نور هم پکې اخته کړي، خپله ډوب نور هم د ځان سره ډوب کړي. د مسلمان خو به دا کار چې هغه به خلک د بدو سره ګرځي، لیکن نن بدقسمتي دا ده چې د مسلمان دا کار شروع شو چې خلک بدو لور وهي. د دوو روپو په خاطر، د دوو ټکو په خاطر د خپله زندګي هم تباه کوي، د بل مسلمان زندګي هم ور تباه کوي. پاتې سوه مسله که چیرې څوک د داسې ګناه څخه توبه وکاږي نو الله جل شانو یې معاف کوي، ځکه الله فرمایي ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین. الله فرمایي چې زه د توبې ایستلو والا سره محبت کوم، او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من ذنبه کمن لا ذنب له. چا چې د ګناه څخه توبه وکړي هغه داسې دی لکه ګناه چې کړي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم بل ځای فرمایي وکل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. ټول ګناهګار دي، ښه ګناهګار هغه دی چې هغه توبه کوي. او د توبه په ایستلو سره الله جل شانو داسې خوشحالیږي. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه نقشه مشترکي که یو سړی پر صحرا روان سواري ورسره یي، پر دښتو پر بیابان دی در یو درخت لاندې بیده سي، چې کله بیده سي چې راپورته سي هغه سواري یې نه وي، خوراک یې وړی، اوبه یې وړي، ټول سامان یې وړي، دی د خپل مرګ په انتظار باندې کښېني چې اوس به ماله مرګ راسي. ځکه چې ټوله شان د زندګۍ اثرات یې ختم سوله، هغه شان چې ورک سوله. خو مخوا خدای لوکس روډونه نه ولکه اوس دي چې بل موټر به راسي. وایي دی چې د مرګ په انتظار بیده سو چې راپور سو، هغه خپل سواري سره د خپله ذات را هغه د خوراکو د دې سامان سره ورته ولاړو. وایي د ده در خوله د ډېرې خوشحالۍ صدا راووتله چې یا ربي انت عبدي وانا ربک، چې ای زما ربه بېشکه ته زما بنده یې او زه ستا رب. په کار خو دا و چې ده ویلي وایي چې ته زما رب یې زه دې بنده یم. د ډېرې خوشحالۍ سره د ده در خوله دا راووتله. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله در دې هم د خپل بنده پر توبه باندې خوشحالیږي. توبه دې کښلې ده، آفرین چې توبه دې کښلې ده. الله جل شانو دا ټوله ګناهونه درته معافوي که چیرې په صحیح معنا تا توبه کښلې، په دې باندې نادم او دا دې نیت دی چې زه به بیا داسې کار نه کوم. الله جل شانو مهربان.